بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زمارونو پدې درس کې به موږ ان شاء الله د ایمان چې ارکان دي دغه تفصیل سره به دغه بیان کوو. د ایمان ارکان ارچا ته معلوم دي، اسانه دي چې ته د مسلمان ته پوښتنه کې د ایمان څو ارکان دي، هغه شپږ دي. خو نه د تفصیل سره د دې معلومول او په دې باندې پوهه دا لازمه ده، ځکه چې ته یو کس ته پوښتنه کې په الله باندې ایمان ارکان شپږ دي. په الله باندې ایمان، په رسول باندې ایمان، په کتابونو باندې ایمان. خو چې دا ته پوښتنه کې په الله باندې ایمان څنګه راوړي نو هغه ته پته نه. په دې کې دا اوس مشکله شو، ځکه چې ته د پته نشي چې په الله به څنګه ایمان راوړي او په پیغمبرانو به څنګه ایمان راوړي، نو د دې څه فائدې نشي چې ته د پته لري چې ایمان څو ارکان دي. نو راځي چې ګورو د ایمان څو ارکان دي او تفصیل سره بیانو. په صحیح مسلم کې عمر بن خطاب رضی الله عنه حدیث دی، او حدیث مشهور په دې دغه ته حدیث جبريل ولکی، حدیث جبريل. او هغه حدیث کې دا دی چې جبريل د انسان په شکل کې به رسول صلی الله علیه وسلم په شراغ او دغه سره کېناس. اوګد حدیث ته خو زموږ په مطلب دا دی چې د رسول صلی الله علیه وسلم نه تاسو کو مل ایمان، او بل روایت کې راځي چې قال اخبرني عن الايمان. رسول صلی الله علیه وسلم وتي الايمان ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. دا شپږ ارکان شو. او په قران کې دې دلیل دی الله سبحانه وتعالى سوره البقره کوي ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وبذلك الله آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وده ایمان شپږ ارکان دي، او لازمه خبره ده چې یو کس په دې ارکانونو کې په یو ارکان ایمان راوړي، نو لازمه ده باغ باندې چې او په دې شپږو باندې په ټولو باندې به ایمان راوړي. او کم یو کس چې په دې شپږو ارکانو کې د یو نه انکار وکړي، هغه کس په ټولو باندې کافر شو. او چې یو کس وایي چې زما په الله باندې ایمان دی، په پیغمبرانو مې ایمان دی، په کتابونو مې ایمان دی، خو په آخرت مې ایمان نشته، نو دې کس په نور ارکانو باندې د ایمان څه فائدې نشته. نو راځي چې ګورو اول ارکان رسول صلی الله علیه وسلم په حدیث کې ویل ایمان ان تؤمن بالله، الله سبحانه وتعالى باندې ایمان راوړو د اول رکن دی. په دې کې څلور خبرې راځي. په الله باندې ایمان په دې کې څلور خبرې راځي. اول خبره دا ده چې ته د الله په وجود باندې ایمان وکړې چې الله سبحانه وتعالى موجود دی. او په دې باندې د قران هم ډېر دلیلونه دي او د حدیث هم ډېر دلیلونه دي، او د قشان عقل هم دا وایي چې الله سبحانه وتعالى موجود دی. د عقل دلیل دا دی چې انسان سوچ کوي چې دومره غټه دنیا او په دې کې دا غرونه او په دې کې دا اسمانونه او دا ځمکې دا څنګه بغیر د خالق نه پیدا کیږي. لازم د دې لپاره بل څوک خالق چې هغه به دا ټول دنیا پیدا کړي. او په کتابونو کې د امام ابو حنیفه رحمه الله یو قصه ذکر کوي، هغه دا دی چې امام ابو حنیفه رحمه الله بس یو گمراه فرقه ولا خلق رالو او دا غسر په دې کې مناظره وکړه، او دا وی چې الله د دې دنیا خالق نشته، دې دنیا خالق نشته. نو امام ابو حنیفه نه دا تاسو کوي، امام ابو حنیفه رحمه الله وتعالى زبر سبا تاسو له جواب درکم. کله چې بیا سبا له امام ابو حنیفه رحمه الله راغی، هغه دې تاسو کوي امام صاحب تاسو جواب تیار کړی دی. هغه وی چې ما سوچ کو پرون چې یو داسې کشتی ده په دریاب کې چې هغه ته په خپل سامان خيږي، په خپل وته سامان خيږي، څوک نه خيږي، او بیا دا کشتی دی یو طرف نه بل طرف ته ځي د دریاب، او دنه پکې څوک چلول ولا نشي، په خپل ځي راځي، او بیا چې دا سامان په بل طرف باندې په بل طرف باندې په خپل کوزي، لکه څوک نه کوزي. نو هغه په امام ابو حنیفه پورې وخاندل، او امام صاحب دا څنګه خبرې کوي چې کشتی په خپل ځي او په خپل راځي او سامان او تخیجو کوزي. امام ابو حنیفه ته وایي چې د کشتی په باره کې تاسو دا خبره نه منئ، نو څنګه د دنیا غټي دنیا په باره کې او د اسمانونو او د ځمکې په دې کې تاسو وایي چې الله سبحانه د دې خالق نشته لکه الله سبحانه وتعالى. نو دا عقل هم مني.
دا لازم خبره ده چې ته په الله باندې ایمان راوړې نو دا پکې لازمي چې ته په الله په وجود باندې ایمان راوړې. دویمه خبره الايمان بربوبيه الله سبحانه وتعالى، دا الله په ربوبیت باندې ایمان. او ربوبیت مطلب دا دی چې ته الله سبحانه وتعالى د هغه په افعالو کې د الله په کارونو کې الله سبحانه وتعالى یوازې کې. مثال کې الله خالق دی، الله رازق دی، الله چې دی مړ کول کوي، الله چې دی ژوندي کول کوي. نو په دې باندې لازم ایمان راوړه. جایز ده قرآن لازم ایمان به راوړي، واجب دی. او په دې باندې دلیل دی الله سبحانه وتعالى هذا خلق الله فاروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. او دغه شان د حدیث نن په دې باندې ډیر دلیلونه شته چې الله سبحانه وتعالى خالق دی، رازق دی، او هغه مصیبت لرکي، او هغه چې دی نقصان رسي، او هغه چې دی فائدہ رسي. دا ټول د الله سبحانه وتعالى په خصوصیات کې دي. او په دې باندې ایمان راوړل چې دی دا واجب دي. په دې باندې ایمان راوړل واجب دي. او نور به ان شاء الله پر روانه حلقه کې پر روان درس کې به پوره کوو چې په الله سبحانه وتعالى به ایمان څنګه راوړي. هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.